سږکال د کرونا مرض او د ګاډۍ کېدو له کبله د سوات د شفتالانو فصل ته زیان رسېدلی دی. زمیندار وایي چې د کرونا ناروغتیا لاکډاون یا بندیز له کبله زیات مارکیټونه بند وي او د شفتالو چې عمر یې کم وي نو په خپل وخت باندې خرڅ نشي. یو زمیندار محمد علي ډیو ته وایي د کرونا د وجې خو ډېر نقصانونه رسېدلي. یو بله دا چې مارکیټونه ځای په ځای بني، هغې ته رسد نه کېږي. بله د ګاډو اندورب چې دی هغه هم نه کېږي، هغه هم ډېر په مشکله کېږي. نو څه د مارکیټونو د وجې، څه د ټرانسپورټ د وجې موږ ته ډېر نقصان رسېدلی دی. د زمیندارانو د تنظیم یو مشر رحمت علي خان وایي چې تېر کلونو کې به د شفتالانو په سیزن کې روزانه د 200 نه تر 500 پورې د شفتالانو ټرکونه یا ګاډي د سوات نه د هېواد بېلابېلو سیمو ته تل او شفتالان به وړل، او هر ګاډي یا ټرک کې به د 20 نه تر 25 ټنه پورې شفتالان وو، او سږکال د دې شمیره د نیمې نه هم زیاده کمه شوې ده. سږکال سوات کې د زیاتې ګلۍ کېدو سره هم د شفتالو فصل ته نقصان رسېدلی دی او شفتالو یې داغدار کړی دی. یو زمیندار حبیب الله وایي یاره جی د ګلۍ د وجې خو دا نقصان ورسېد چې موږ لکه سپری مرۍ هم په دې وکړو، خو دا یو آسماني آفت دی او د دې وجې بس دې ته دا داغ ماغ چې کوم په شفتالو کې دا بیا وچ شي، خو نه بس ګلۍ نقصان زیات دی. د زراعتو ماهره ډاکټر نادیا بوستان ډیو ته وویل چې د بې موسمه بارانونو او ګلۍ له کبله د شفتالانو په ونو کې ګلونه او پاڼې خراب کړې وې چې له کبله د شفتالو پیداوار کم دی. د سوات د زراعتو د ریسرچ سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد ایاز ډیو ته وویل چې سوات کې د 80,000 نه تر 70,000 ایکړه رقبې باندې د شفتالانو بوټي ولاړ دي، او تیر کال د شمیرو پورې سوات کې هر کال د 40,000 ټنه پورې د شفتالو پیداوار کیږي، او 90,000 خاندانونه سوات کې د شفتالانو باغونه لري چې تنانو شمیرې د 9 لکو نه تر 10 لکه پورې ده. دوی وایي چې سوات کې 12 قسمه شفتالان کیږي او هم خلک شفتالان د نوم په ځای په نمبر باندې پیژني، او په دې کې د 2 نمبر نه تر 8 نمبر پورې شفتالان زیات کیږي. ډاکټر محمد ایاز وایي چې سوات کې د شفتالانو میوه د مې یا د 15 میاشتې نه شروع کیږي او د سپتمبر یا 9 میاشتې پورې وي. دوی وایي چې ارلی یا اولنی موسم کې 2م، 3م، 4م او 5م نمبر شفتالان کیږي چې خوږوالې پکې کم او تروجن وي، او د دې شفتالو عمر د 3 نه تر 4 ورځو پورې. په میډ یا منځني موسم کې 4م، 5م، 6م نمبر شفتالان کیږي، او دا شفتالان ډېر خواږه وي او عمر یې د 2 نه تر 8 ورځو پورې وي. او لیټ یا اخري موسم کې 6 وم او 8 نمبر شفتالان کیږي چې عمر یې د 15 ورځو پورې وي، او دا اخري موسم شفتالان تر 2 میاشتو پورې په کوټ سټور کې پاتې کېدی شي. د زراعتو پوهان وایي چې مخکې به د ټول هېواد 50% شفتالان په سوات کې کېدو، خو اوس ارلی یا اولنی ورځو کې کېدونکي د شفتالانو باغونه په بلوچستان، سند، پنجاب نه علاوه په خېبر پښتونخوا کې مردان، شهرزاده، صوابۍ، نوخار، خېبر او وزیرستان کې هم خلکو لګولي دي او پیداوار هم ښه دی. د سوات د زراعتو په ریسرچ سینټر کې د شفتالانو 15 نوي قسمونو باندې هم کار روان دی، کوم چې د یخو سیمو سره په ګرمو سیمو کې هم پیداوار کولی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.